لقمان حکیم خپل زوی ته ډېر نصیحتونه کړي. یو نصیحت ورته دا کړی ډېر قیمتي وي، زوی د نیکانو خلکو سره کښېنه، وایي په دې نیکانو باندې رحمتونه راورېږي، نه که ته نیک هم نه یې دغه رحمت کې به ته صحیح څه میلاو شي. او د بېدینو خلکو سره مه کښېنه، ځکه چې په دوی باندې هېڅ پته نه لګي څه ټایم به عذاب راشي، چې راغی نو بیا به ګورې دا پکې نشي چې ته نیک سړی ته به ورسره بیا تباه کېږي. او ټولې دوستیانې چې څومره دوستیانې په دې دنیا کې قایم دي، چې څومره دوستیانې، دا به د قیامت په ورځ دشمنی ته اوړي. الا یو دوستی د الله په قرآن کې سوی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. الله وی دوستان به د قیامت په ورځ ټول د یو بل دشمنان، ټول دوستان، ټول ذکر کړی دي الا المتقین، سوای د پرهیزګارو خلکو نه چې دوی دوستی او په آخرت کې مقایمه. او حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی المرء علی دین خلیله، هر سړی د چا په دین باندې دی؟ د خپل دوست په دین باندې دی. فلینظر احدکم من یخالل، نو بیا تاسو وګورئ چې ستاسو ملګري څوک دي. هر سړی د ملګري په مذهب دی او د ملګري په لار، نو کوشش وکړئ چې ځان له نیکان ملګري پیدا کړئ او د نیکانو خلکو سره کښېنئ. بس ډېر خلک الحمدلله موږ سره دې درسونو ته راځي، دا درسونه اوري، درس ته د راتلو سبب د هغې یو نیک ملګری دی. ته چې تپوس وکړې ته ولې درس ته راغلې او څنګه راغلې، تا ته څنګه پته وي درسونه؟ وایي موږ به کېناستو، خو زموږ یو ملګری او پلانې هغه موږ ته وایي چې تاسو دا ټایم ناست درسونه ولې نه راځي. هغه ملګري چې د یو پیر دوه راغلي دي او بیا را روان دي او را روان شوي دي، نو ګوره هغه نیک انسان د لاسه الله سبحانه وتعالی هغوی ته د خیر یوه دروازه کوله وکړه.